رب فرمائی قل اے زما محبوب تو ورته وایا کلام در رب دے ان کان آباؤکم کچر پلاران ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو و اخوانکم رون ستاسو و عشیرتکم خپل خپلوان ستاسو رشتہ داران ستاسو و اموال اقترفتموها اغه د لاسونو ګټلې شوی مال ستاسو و تجارت تخشون کسادها اغه تجارت چې داغي یره وی تاسو سره چې د دې نقصان او تکلیف رسی او ختمېدو والا دی و مساکن تربونها اغه کورونه چې تاسو ته ډیر غوړه دي او تاسو ته ډیر محبوب دي کورونه یادې بنگلې یادې په خبره پوهیږئ احب الیکم من الله ورسوله تاسو ته د الله او د الله د رسول زیات محبوب شول د چې کله دا زیات محبوب شول نو فتربصوا حتى ياتي الله بامره نو رب فرمای بیا زما د عذاب انتظار کوئ بیا زما د عذاب انتظار کوئ تر دې پورې چې پتا سو د الله امر راشي د خدای عذاب در باندې راشي خدای پاک وایي زه فاسق قوم ته هدایت نکوم معلومه دا شوه پلار رور زوی بیبي کور نه خو خبره ووته دا خو کور کې راغونډ شوي دي اوس قرآن وایي ما خپلوانو ته وځه ستا چې څومره خپل نسبداري د رشته داري دي دا رشته داري انسانان ختم شول اوس مال ته خبره راله ستا د لاسونو ګټلې شوی مال ستا تجارت او ستا ښایسته کور دا اته خبرې دا څو خبرې دي رب فرمای که دا اته واړه دي په ما او زما په محبوب دي قربان نه کړې نو بیا به زما د عذاب انتظار کوي شکر وباسئ چې کاڼي در باندې نه راورېږي د مخ ډېر ښایسته خدای دی راځئ ګلونو واورئ هر مې دې پورې کوټه ته ترې لارې راغلې دي یو لار د سترګو ده نو دا سترګې مثال لکه امرې دی دا چې د قرآن کریم په دې مخ ولګي نو دا تصویر د زړه ته پاس کی او څه وایي ورته چې مخونه خو دې ډېر لیدلي نن دا مخ وګوره چې دا څومره ښایسته دی یو لار د زړه ته دا اواز کوزه شوې ده دا یو داسې آله د ګلونو باب اواز چې واوري دې خوشحاله شي باب اواز چې واوري زړه خفه شي ٹھیک نه دی جی باب انسان چې وویني سترګې خوشحاله شي باب انسان چې وویني اواز رانغی اصل کې دا سیدونه دې زړه ته لګېدلي دي یو لار د غوږونو ده درېم لاره د ژبې ده افضل قادری صاحب مدرسې ته چې کوم طالبان راځي هغه ګلونه چې ناسي مخامخ په دې کرسو کې څو کسان دي افضل قادری صاحب څه کنه دا څو کسان دي نه دي ان شاء الله د دې نه به خدای ښایسته سړي جوړوي که خیر یې چې د خاندان خلک یې پکې ناسي زمانه طرفه دې ورته مبارک وي بیا مو مبارک شه الله مو په سترګې یخې امین پې وایې هر مې دې پورې کو راځئ ګلونو اورئ کله چې دا بچې په لاره راځي سرور کونین جناب محمد رسول الله یو دا یو هغه سپینګري کاکا دې دوه کسان درود شریف وي یو دا پټکی والا یو هغه سپینګري کاکا نه چې ماته کوړه کې مخامخ ناشته دې دوه کسان درود شریف وي او تاسو د څه په کښ کړه پوه نه شم کوی سرور کونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رب دې ټول له خیر ورکړي آقا مولا د مدینه منورې د جانان شقان ووري تاسو چې کله سکول ته بچی لګئ نو یو کتابي سینې پورې نیولې کنه غون پنډ وو ته پشا کړي اواز رانغه هغه یو سړي ما دې ربوسي بولی چې به زما دا بچی د ډېر عمر شو خو دې غټي کینا مې تا به د شیخ پشا کړي
هغه غټېدو ته نه پرېږدي ماشوم دومره دی او دومره شی دی ورته په شا کړی دی نغه وده کولی شي رښتیا وایي جي چې اته کتاب شي ورته کاپۍ شي نو شپاړی شو که نه او کاپۍ خو له غټې غټې چې کمې زیاتې را نه شي نو پنډې ورته په شا کړی تر دې شکرم دین او تر هغې شه شکر دینه پنډې ورته په شا کړی دی او چې کله عبدالقادري صاحب مدرسې ته راځي نو چې سکول ته ځي ښه مدېدار بوټان ښه مدېدار جرابې ښه مدېدار یونیفارم سر وله غوړکی ګاډی ورته بار ولاړ وي فیس جي 2,500 روپۍ فیس دی بلکل ورکوم جي فیس ورکوم جي ټیوشن دپاره سړی ولې ونیسئ جي په 10,000 په 15,000 که خبره مې خطا کړي چې واپس یې واخلم ټیک ده جي نو چې مسؤل دی لګي نو په دغه اندازې او چې مدرسې ته راخوشی کړي ته به یې ځنګل نه لیونی را روان دی ته به یې لیونی را روان دی لیونی خپي ابلخپي او سرتور سر هغه د نه مور را په مخه کړي شابه ځان رسوه ستا په معاشره کې چې قرآن ته په دې نظر وکتلی شو د ما د په هغه خدای قسم چې زه یې پیدا کړی او تاسو یې پیدا کړی که زما په ژوند خو پرېږدئ که تاسو په خپل ژوند پرېږدئ ستاسو اولاد به هم خوشحالي نه ویني چې ستا په ملک کې او ستا په معاشره کې د قرآن دا حال دی خو د ما خبرې خو سختې دي که نه دا دې ما ځکه وروسته پرېږدي که څوک سختې چې بیا سختې وایي سکول ته په کوم انداز دي مدرسې ته په کوم انداز راځي خو په دې مې پوهېږي چې سکول ته ځي نو کتابونه شاته نیولي او چې مدرسې ته راځي نو کتاب یې جي قاعده څه پورې نیولي سینه پورې نیولي نو په دې کې دوه خبرې کوو خبره باندې متوجه شوئ چې سکول ته ځي کتابونه شاته چې مدرسې ته راځي کتاب مخې ته نو د دې لنډه معنا دا ده چې بچیا دا کم کتابونه مې چې ته په شا کړي ګوره دا مخکې کار نه کوي دا به شاته پاتې کېږي دا کم کتابونه چې د شاته راړولي دي ته په مخه کې که نو سهار او ماښام دې راځې په خبره پوهېږې جي نو دا کتابونه به شاته پاتې کېږي دا مخکې اواز رانغی کېدای شي قبر کې فزکس کار کوي بایو کیمسټري خو به خامخا څه خو به کوي که نه یار او چې لا دا پکې ووې چې یا الله د دې اے بي سي نه والا او ما په دې بایو کیمسټري کې پی ډي پورې 22 کاله دا کم کتابونه ولوستو یا الله د دې ثواب ټول به ما پلار ته ورسې ما سره ډېره خواري کړې ده نو معلومه ده چې دې پلار ته دعا نه کوي دې پلار ته خیرې کوي چې پلاره خدای دې د ښې ورځې وساتي د دې دا مقصد دی ټیک نه ده د ما په خبرې پورې مې وخندل ما خبره غلطه کړه ما پورې مې وخندل که نه ګوره سوچ پکار دی زما رونه یې قرآن له غېږ ورکړې قرآن سینې له راوړه او چې دا کم بچي په غېږ پورې قرآن نیولی دی نو دې ذهني طور دې خبره ته تیار کړه بچیا چې دا به ستا په دې دنیا کې هم کار کوي که قبر له ورغې اواز رانغې دا قرآن به په قبر کې هم کار کوي او چې د قبر نه پاسېدې اواز رانغې جي او چې د الله حضور ته وړاندې شوې او چې جنت ته وړاندې شوې جنت ته به دې داخلۍ کوه مزې په خدای یقین وکړئ ما ته یو خبره رایاده شوه او به دا راته کوم چې دا قرآن دومره خوږ ولې دی بس دا خبره راته کوم بس راغې ګلونو د مدینې منورې د جانان عاشقانو واورئ قرآن دومره خوږ ولې دی یو خدا کلام د الله دی دویم په دې الفاظو د مدینې منورې د جانان شونډې مبارکې خوځېدلې دي د الفاظو ته د مدینې منورې جانان ډېر کتلې دي شکر باسئ ګلونو چې دا قرآن کریم په موږ پسې اواز نه کوي که ده در پته ویلې کہ اے دا کبو کلی مسلمانا تا چی پچا ایمان روڑے دے
लगदा गना जमा तपूसु का जिसका दग महबूब मात सिंग कदल दी ज़द कबू कई मुसलमानानु नल रागले मां दुमरा सोच वाला खलक दी माते इतरानू कतिल माते द कदर पर नजर कत अल्लाह दी कली लकदर वर्की खुज़वें पर कायनात की द हुजूर नज़ियात कदर मन बिल निश्ता तारीख पर दी खबर गवाह दे उलमा किराम तशरीफ फरमा दी मदीनी मुनव्वरी तजी जानान तशरीफ रोण लो अल्लाह अकबर हुआ है मदीनी मुनव्वरी द जानान दुखले मुबारक लाड़े सहाबो उसमें कितनी दी प्रीखी द हुजूर मुबारक लाड़े मुबारक बेरा खस्तली पर मुखुन बई मगली वली महबूब कदर मंदे द सरवर कौनेन द पोज मुबारक लुन वाले सहाबो उसमें कितनी दी प्रीखी द सरवर कौनेन पर बदन पूरी लगी दिल उब मुस्तअमली अगर सहाबाई किराम उसमें की तपरी खौदी नदी को तपोस दी जो कि जिदा अल्लाह महबूबा देखन को तासु तडीर द्रान कतली दी तारीख बताल आदर की चित खुदा का मंजर विनी खुदा पैगंबर ताद ताइफ पर कुसू की दिले न दे दाद ताइफ कुसू की ताली दले न दे ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई ताइफ कुसू के बदी सफर की ज़द मदीनी मुनव्वरी द जाना सर मलगर उमा हुजूर मुबारक को फरमाइल द ताइफ कुसू तवरगे इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ द ताज़ो टुलो तो द खुदे दे जानिब रसूल रागले मा खस्ता खबर द कन्नदा और पदे टाइम के द ताइफ दी कुसू ने ज़ल्मी द ज़ल्मो ग्रुप रोवत द ज़ल्मो ग्रुप रोवत खुदा खबर दल तक कोमा ज़ैद बिन हारिस फरमाई द मदीनी मुनव्वरी द जानान नदा ज़ल्मी चापी रशोई सरवर कौन ताजदार हरमी दुमरा पकाड़ू ती गुबानी इश्तलो ज़वैया वाज़िमा जब शिकल हुजूर तो द मखिन गाड़ी वतम काफिरान बराता उशन हुजूर बेदशान विश्तलो कल मजिद शात वरलमा काफिरान बमखिन राता उशलो विश्तल विश्तल बोया सड़े गुजारू की दो की ऐदा कबू कली मुसलमानानो चकोरे जमादा गदरी टिकी द नहीर निशी मा दुमरा विश्तल लिदली नदी मा दुमरा विश्तल पर तारीख की लिदली नदी सुमरा चीज़ा उस्ता महबूब विश्तल शेवे दे ज़ैद बिन हारिस फरमाई ज़द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नचा के रशुम हुजूर में यौज़े की कीनुलू ताजदार हरम दादवाड़ हसन मुबारक पसरबान की खुदल हुजूर मुबारक द्वारा लहसुन पसर की खुदल चिदूर जख्मी नशमा पदी की तो जालिमान राग हुजूर मुबारक की ब्याउद्रूलू ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई कि माद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो तो कत तो द बदन मुबारक भी नहीं रागली भी पढ़ो की जमशवी भी
زما د حضور ویني مبارک ویني د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زیب چې د دې دونیم عرب مسلمان وینه راجم کې زما د حضور ویني ته نه رسی آغا محبوب التکی دی قرآن تا دا خپلی وینی قربان کی کزالا تاوین چی قرآن پا کم اولارو راغلے دے نو دا اول دا طائف پا کسو کی سرور کونین گرزولے دے دا بدر پا میدان را دیر شوے دے دا احد میدان کی دا قرآنی کریم پا دا غلارو راغلے دے پا غزوے حنین راغلے دے دا جناب محمد رسول اللہ کلون صحابہ کرام تا شہیدان شوی دی ما یو سڑے اولی دنو چار اخلی ما علی دلے نے دخلے دی مافیو کی دیو شویتا خبر کولا وی ما یو حلق اولی دو نو داغا نوے سادرو پا دیو گوی پروتو او خپو کی جے کمی سپلائی وی ناغا دیری زڑیم وی اشلی دلیم وی نو دبا دانے میں سادر راگ وستو دختے زڑو کپڑو دو دشلی دلو سپلو نے بے پیمانی دا خوری آواز آنا گئے دا بے پاکی کے نچاوتی لگا دا صادر دیر نوے صادر دے و خستہ صادر دے او دا خپی دا سپلو تا دیو گورا خود طول پاکی کے خروغ زین اشتاوی خپکی گا ما صادر کے و سپلو کی دیر فرق تے ویچی سنگا وی دا سپلی ما پخپل لگا ٹھلی دی و صادر راتا دا پلار نا پاتی شوی صادر راتا قرآن مونتا دا حضور نا پاتی شوی قرآن کریم مونتا صحابہ نا پاتی شوی دا حضور زندگی تا ننوزی نچی حضور سنگا دے قرآن لا قربانی ورکر دا سے قربانی باورکھے اولاد با قربانے داوارا معصومانان دے اللہ نے کان لوی کی خاندان نے پہ اللہ خوشحالے کی اللہ مسرز امادین و دنیا خیستہ کے ادھل پہ امین ہوا ہے حقا گولی چی گلان در نشرمیگی حقا حسن خوبان در نشرمیگی چی دنازہ خندانی راشی پسرو لبو جلت نکردوان در نشرمیگی چی زلفی پجبین کا لخوریشی ہم اخلی نکن عام در نشرمیگی زدیزاش مدتو روسترگو یارا چی دسترگو خاوندا چی دسترگو خاوندان در نشرمیگی ایزار قربان شمستاد لوڑی مرتبینا چی ملک جنو انسان در نشرمیگی چی پسر دی تاج دا ختمی نبوت کرو دزڑ سرائے مرسلان در نشرمیگی پوڑا شب جستا سناسی پتکڑی دا حسینہ سی زبان در نشرمیگی مدینہ راغلا اے زرگیا خوشحالی کا یارن قربانی کا دغدی ارمانو یارن قربانی کا مدینہ راغلا اے زرگیا خوشحالی کا یارن قربانی کا دغدی ارمانو تابا یلشی دہی جان لاری کسی وینما ورمخامک شما اغدنگی مناری وینما دربار را
रागे दरबार रागे पा जंगलूई राग वरीगा यार न कर दगदी अरमानो मदीना रागला ए दरगिया खुशाली का यार न करो दगदी अरमानो यार सड़गी असरगे की दादाश ना वतन दे सौदा दमीनी उकड़ा धा दिल रुबा वतन दे दस्पीलनी गुलती दिल बरता लोगे कीगा दस्पीलनी गुलती दिल बरता लोगे कीगा यार न कुर्बानी का दगाती अरमानो यार न कुर्बानी का दगाती अरमानो मदीना रखना इधर किया खुशहाली का यार न कुर्बानी का दगाती अरमानो यार हिजरान सीजन ना करारा बितान अब जल दूनो चिजदा दाखबल दिलदारा बित उसवर लरागली दा बुलबुल पाशान चहीगा उसवर लरागली दा बुलबुल पाशान चहीगा यार न कुर्बानी का दगादी अरमानो यार न कुर्बानी का यार न कुर्बानी का दगादी अरमानो यार न महबूब का हर सोख का तपूरता गिरशा भी रखकारी यौत्री न पठान दे चिताता कुम्बिशमी रखकारी दियश कानू की बसुड़ानी रुस्तू की दियश कानू की बसुड़ानी रुस्तू की यार न कुर्बानी का दगादी अरमानो यार न कुर्बानी का दगादी ददी सखी दरबार ना फैज हर तरफ ख्वारीगी अदन इंसान लो इंसान पर यो नजर जोड़ेगी हसीना रागली याता मखकी कीगा हसीना रागली याता मखकी कीगा यार न कुर्बानी का दगादी अरमानो यार न कुर्बानी का दगादी अरमानो